چا کړه د فرعون چا د موسی لاره اختیار کړه چا کړه روا چا ناروا لاره اختیار او بیا پر انسانانو سورغبرګ د امتحان دوران بیا پر انسانانو سورغبرګ د امتحان دوران لږ خلکو د دین ډیرو دنیا لاره اختیار او موږ چې په چا ناز کاوی له چا مو امیدونه وو موږ چې په چا ناز کاوی له چا مو امیدونه وو هغو د یهود او نصارا لاره اختیار قدرمنو لیدونکو تیمورشاه کمال یم د پښتو نړیواله ورځ ده له تاسو سره یو ځل بیا د پیاوړي لیکوال د ادبي ټولنې لخوا د ټولو ملګرو سره ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم او غواړو چې د خپلې ګرانې مورنۍ ژبې پښتو دغه نړیواله ورځ ولمانځو او په تاسو یې هم وپېژنو او خپله پښتو ګرانه کو ځان ته یې راتېره کړو او ویې نازوو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په نړۍ کې لومړی 7,000 ژبو په دې نړۍ کې وجود درلود او په نړۍ کې چې کم انسانانو ژوند کاوی نو 7,000 ژبې د انسانانو ویلې وخت په وخت باندې دغه ژبې 5,000 ته راشوه سوې او بیا د 5,000 څخه 3,000 له راغلې او د 3,000 څخه دا وخت د 1,500 څخه نیولې تر 2,000 ژبو پورې په دنیا کې وجود لري استحصالي او استثمارګرو قوتونو د پیسو او د طاقت په زور باندې د ښامار په ډول دا ټولې ژبې اړپ کړې او دغه اژدها ټولې کمزورې ژبې په خپل حلق څخه تیرې کړې او خپلې ژبې یې راسربیره کړې نو مختصره ده چې دا وخت په نړۍ کې د 1,500 ژبو شاوخوا ویل کیږي په دغه ژبو کې لومړنۍ ژبه انګریزي ده او دویمه ژبه چې ډیر نفوس لري او ډیر خلک یې وایي چینایي ده او دریمه فرنچ ژبه ده او پر اووم لمبر باندې عربي ده او داسې بېلابېلې ژبې چې زموږ په دې نړۍ کې وجود لري او ډیر نفوس لري نو دا ژبې په ټوله نړۍ کې راهجې دي او علمي او تعلیمي او دینی ساینسي علوم ټوله په دا ژبو کې دا کامونه وایي نو لکه څنګه چې موږ نن راغونډ یو پښتو هم له دغه ژبو څخه یوه ژبه ده او دا پښتانه چې تاریخ ولولئ نو به دا ژبه ثابته سي چې تر دې ټولو ژبو لرغونې او زړه ژبه ده لکه څنګه چې پښتني تاریخ 7,000 کاله او 5,000 کاله ته رسیږي نو داسې هم دا ژبه 5,000 کاله ته رسیږي څه وخت چې اسلام ظهور نه و سوی پښتو ژبه ویل کېده پښتو ژبې پر دې مځکه باندې داسې میړني داسې ننګیالي زیږولي دي چې هغوی د نړۍ اپراتور اوسېدلی دي موږ په دې خپله ژبه ویاړ کوو په خپل قام ویاړ کوو او د خپلې ژبې احترام او خدمت او چوپړ له ځان دپاره یو اعزاز بولو پیاوړي لیکوال وخت په وخت باندې تاسو ته د ژبو په هکله د ثقافت په هکله او د مورنۍ ژبې د خدمت په هکله باندې وار په وار باندې خدمتونه کوي او تاسو ته ادبي خپرونې وړاندې کوي نو نن دا نننۍ خپرونه هم د هغه خپرونو څخه یوه ده چې هغه د پښتو ژبو نړیواله ورځ ده